څه کوې وښځې یاره چې نن خو دې وایي پخی او غوښه پخ کړی وای که نه شوروا پکې شلغم و زردک و کچالان دې اچولي وای خو دې پالکو خو بیخي زما دا خېټه شنه کړه سم د هوا وریځه وړې خوند کوي دا شوروا خو صحیح ده خو ته د بازار نه غوښه راوړه چې زه درته پخه کړم وای غوښه خو ما راوړې وه که نه هغه دې څه کړه وی ته خبر نه پرون مور مې راغلی و ستا خوښې هغې ته مې پخه کړه که نه اخ وایم چې زه د خوښې نوم چې واورم دا د وجود ویښتان مې دغسې نیغ ودرېږي بیا نو دا ټوله غوښه دې پخه کړله واوږې تږیه 1 کیلو غوښه و کوم یو من غوښه نه و هم نو والا نه ما ویلې چې دغه 1 کیلو غوښه مور سره دې یو ځای وخوړله نور 1 کیلو غوښه تا ته یو من ښکارېږي سپېره نه نه زه تا ته وایم په کومه ورځ چې زه غوښه راوړم کور ته که نه دا ستا مور څوک خبروي څه اسرائیل خو نه ده چې داسې یو دم را نازله سي زه خبروم ما غوندې لور لري زړه ده څه وایي ووایه اخ وایم چې تا مور ته دغسې ونیسم که نه د ستونې دې ونیسم او ښه داسې کار درته بند کړم غبه چې په کومه خوله باندې دا غوښه یې ځملې ده اوهو ته دومره شوې نن خو ستا سترګې ډېر ښې دي ته ودرېږه داسې که شیشه که ده شیشه که اوه بخیر څنګه جوړې خیر خانه څنګه په خیر راغلې کور خیراتي ده جوړې په خیر څنګه یې څه خبرې دي شکر چې په خیر راغلې اخ ډېره موده پس وایم الله قربان دې څه ته ورېږه چې ډېر د خفه صاحب و ګلجانه دا ته څه کوې لیونی شوې خو نه یې والله ډېر مې یادېدلې درپسې خفه شوی وه بېګا مې خوب کې م راغلې اوه شکر خدایه کالي ما خوشې که کنه اوس خبره ده در باندې ما ته څه وایم دا څه کوې دا اخ دا چا ورکو جان خونې دا څه شی دی دا دا خو چپلکه ده چپلکه ده د ورندارې ده چې ګنډل ته ویسه وګرانې ګوره که نه نن خو د جمعې ورځ ده که نه او سبا ته به یې ویسم درته به یې وګنډمه ښه